اوس نشي ته هیڅ خبره څومره مېندي ازنانه چې ځان منکې د رسول الله سره د نکانه صرف پدې چې رسول الله تنگ نشي دومره د غوي مینه د رسول الله سره غزوه بدر چې کله رسول الله ته تاریخي واقعا رسول الله چې کله ته نو دا ولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې نو قریش خو کوم چې مهاجرین دي رسول الله ترې دا رسول الله پیژني ځکه چې داغه د قام نه دي داغه د نسب نه چې دوی معنی شي پرې خو دي خو مسله ده چا ده د انصارو دي چې نی مسلمانانو دي بل چې جنگ دي چې نه کړی د رسول سره مخکې نه پته نه لې نو انس مالک رضی الله وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د بدر ته نږدې شو نو په دغه ټیم کې مشاورت وکړو مشوره وکړه هغه خلکو نه مشوره کوله تاسو وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاسه خوري خبرې وکړي رسول زموږ مشوره راکړي عمر بن خطاب پاسه خوري خبرې وکړي به کېنه رسول زموږ مشوره راکړي او د مهاجرینو دا قسم پاسي سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسه کې ناس او د پانسارو کې او په مشرانو کې او خیر انسان او د پته ولګي چې رسول زموږ قسم ته اشاره کوي د چې په مخه وي مشوره راکړي نور څومره مشورې دي کله صحابه پاسه خپل مشوره ورکړي سعد بن معاذ پاسه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله يا رسول الله ته مونږ ته اشاره کوي رسول ته واجب تاسو ته اشاره کوي رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله تاسو مونږ ته اشاره کوئ نو به زموږ مشوره مو اورئ مونږ په ته ایمان راوړی دی او ته رښتینی ګڼو او دا زموږ ایمان دی کوم خبرې چې ته کې د حق او د رښتیا دی مونږ تاسو لوس کړي چې مونږ به د مرګ پورې ستاسو دین حفاظت کو تاسو سره وګرځو او ستا خبره به منو علی السمع والطاعه فمض یا رسول الله یا رسول الله مخې ته ځه سچ ته غواړې قزیله ځه په الله مې قسمی کته او دریاب لږه وغې تور دنګ موږ د سلام دریاب ته دنګو یا رسول الله زمخې ته ځه که زمنګ نه یو سړی مشاته ویني یو سړی دا ګارانټي صاحب نواز د انصار ټول واغست او یا رسول الله سبا چې کله ملو شو دشمن سره نو ته به هغه سویني ته په دې جنګ کې هغه سویني چې سترګې به دی یخې شي ته به ویني چې موږ د دشمنانو سره سهل کوو یا رسول الله زمنګ د مال نه چې څومره خوخه غواله او چې کوم دیني خوخه پرې زمنګ د ملک زمنګ د کسان زمنګ د بچي زمنګ د زنانه زمنګ د مالونه زمنګ د مور پلار دا هر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني ته مخ دې زمنګ تاسو روان رسول زم خوشاله شو دا هغه بدر رسول الله بیا مخ ته روان شو چې دې خبرې ته خیر یا رسول الله یې ته مخ ته زمنګ تاسو روان په خلکو کې نیو چې بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلو اذهب انت وربك فقاتل تزه واستعرب تاسو jihad کوي موږ بدل تنه شو موږ وې دي شنو موږ به تاسو سره زو اول به موږ ورسو زید بن ثابت رضی الله عنه وی احد جنگ چې کله ختم شو مشهور واقعه ده هغه تفاصیل موږ نزو وی کله چې احد جنگ ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې سعد بن الربيع نخکاری او سعد بن الربيع رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې مرګرو په دې صحابو کې دي صحابو چې رسول الله بدغه تپوش ډیر کو سعد بن الربيع رسول الله ماته چې تر سعد بن الربيع وګوري چې میدان کې به کوم ځای کې پروت او که کوم ځای کې تم ژوند دی ملاو شنو فاقره مني السلام زما سلام بو ته ورسه او دا به تو چې رسول الله موږي څنګه هغه سیده وې زوته ما او په دې مړو کې ګرځیدم دا کوم کسان چې مړ شيو نو دې په یوځي کې وریدو او په دې کې اخرنی سي وسو ساګانی پاتې وي وبه 70 ضربه او یا زخمونه دغه د توري گزارونه دغه په جسم کې شي او یا گزاره دغه په جسم باندې شي وجب زوره لما يموت يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتامن السلام او ته ته وجي څنګه ناګه ډېر مشکل سره ما ته بره وکړو دغه چې اخرنی دغه او ما ته وی چې زماده طرف نه عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسه او دا بوته وی چې سعد وی چې د جنت بین رمانه بالکل لګي یعنی څنګه ته پوښتنه څنګه نو ته بوته چې سعد وی چې د جنت بین رمانه لګي جنت ته چلو واره او انصار ته بداوي مدینی چې کم کسان دي هغه ته به دا خبر زمانه طرف نه ورسه
کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا چالنا سمورلو او پتاسو کې د یو انسان په جسم کې دومره ساو چې صرف د سترګې یو پر پیدا نو تاسو هیڅ عذر د الله په مخ کې نشتی. یو انسان او دومره ساج صرف د سترګې پیدا او هغه کې یو کس راغ رسول صلی الله علیه وسلم الله سوړلو نو ګورستاسو هیڅ عذر د رب العالمین په مخ کې نشتی. د انصار توجه سعد رضی الله عنه دا خبره کوي. الله اکبر. دومره مینو پر رسول صلی الله علیه وسلم چې صرف دومره صاحب پچا کی هغه رسول صلی الله علیه وسلم نشوړل او یو طرف ته منګي. فاما الزبد فيذهب جفادا. پدې ابو باندې رزق نه دغه زګ مثال دی. په ملیونونو په کروڑو مسلمانان دي. یو کافر را پسې پر رسول صلی الله علیه وسلم یو کافر پر رسول صلی الله علیه وسلم بیا قصه زموږ نه یې شي او به بعض کسان وی د دې مسلمانانو خدای کافرانو غوړي او بعض کسان پکې مسلمانانو ته خیری کوي ولله دې به کافر راوړي. قطار کافر راوړي په دمن یو خوشته پیغمبر پرو خان وروسي په مسلمانانو راوړي. ډېر غیرت ته پتا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو طرف ته سعد رضی الله عنه وی چې کله تاسو ټول ختم شوی او یو انسان پاتې شي او سترګې رپیږي او چا رسول صلی الله علیه وسلم نو ګره وزري نشتی. که سعد رضی الله وسوي او موږ ته تاسو کړی چې سعد زموږ د پر وزر شتي زموږ د جسم تو ګره دا پیر سټونه دا غوخو زیره باندې نشتی. دا غړ جسمونه دا غړ خبرې دي مالونه دي نعمتونه تو ګره زموږ د پر موږ شو وزري ته وګره ایو زموږ د پر وزر رسول الله پر خلک خادي په آرام نه شو. رسول الله پر خلک خاندي موږ د په سنت باندې عمل نشو کوله. رسول الله پر خلک خاندي موږ د دین لپاره ټیم نشو وسته. چې ګوره هغه موږ له جواب راکړي. دا واقعه ده چې هغه څومره مینو پر رسول الله باندې. بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس خبر وکړه کنه چې څه خبره به رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه دا غینه وګوره دوه خو دې خو کیدونه او په دې باندې واقعیت و ذکر کوم او ان شاء الله دا خپل بیان و ختم. دا ډیرو کې دا تفصیلی بیان ځکه ما تاسو ته په اوله کې وی چې په دې باندې کلونه مواله نه ختمي. خو زه شی اشاره کوم چې موږ ته څه پته ولې. په غزوه احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تور راويسته انا سره وی او دا تور دې چې چته نیول من یاخذه مني. دا تور بسو کوي سو کوي مهري رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله مال راک یا رسول الله مال رسول متنانا فمن یاخذه بحقه. دا بسو کوي حق به ادا کوي. فاحجم القوم طول غلیش ولي غلیش خکه منګوي کله ټیم کې منګوي چې رسول الله ویل چې دا تور والی دا حق ادا کول سره موږ به تور غسته وکنه ها غسته به مو وکنه موږ به ډایرکټ چې شیجل کړو یا رسول الله راکړه حق بولم ادا کړه کا او په دې ځکه دا کړکټ اسمري شو غلیش ولي ځکه چې هغه ته پته دي چې کوم حق بیانې نه دغه ادا کول غواړي او منګه راکې رسول الله راکې زما صحیح ده بیا به ګورو حق ده کی کنه ده کی کلمه مونږ ویلې منګه لا اله الا الله رسول الله کوم ویلې ابو شیخ سے موږ پر دوا کوا به دوی چې ته کړه نصیحت کی چې ګورو د رسول الله طریقې دي سوا دا کارته غلط کې دینداری بزن کې پیدا کې عبادتونه کوو د رسول الله بس دعا کوو چې بس الله دې جاخونه خلاص کی جاخی ته خپل جوړ کړی ته پرې دې خلاصي کنه خلاصيږي نو ټول فاحجم القوم او په دې قوم کې څوک ناشته عمر بن الخطاب رضی الله او په دې قوم کې حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه ناشته اسد الله او په دې قوم کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه او په دې قوم کې ابو عبيده بن الجراح رضی الله عنه او په دې قوم کې زبير بن عوام رضی الله عنه توغري شي حق دې حق بسي او کدا حق نه دانه کو بیا توغري ناس ابو دجان رضی الله عنه پاسه د سیماک رضی الله عنه خپل سیماکو یا رسول الله حق څه دی ته حق بیان کا نو بیا موږ وګورو چې حق ادا کول شي نو حق دا دی چې په دې باندې به د مشرکینو د کوپړې دومره الوزي چې د کوک شي یو به خلک توغلی شو چې څنګه رسول الله خبرو کړل یا رسول الله زه حق ادا کوم راک ورګرو ته ویم ګوري چې حق کرے او حق ادا کوم راک